د روس بادشاه و هغې خو خدای نه مني نو دل اعلان وکوي چې څوک الله مني ما ته دې وښایي یو غریب سړی ورته مجلس کې پاسېد وی صاحب د جواب وکړو وی اعلان و بالکل اجازت دی تا ته وکړه اعلان وی ته څه وی چې څوک خدای مني نو ما ته دې وښایي وی او وی ته عقل منې وی او وی ما ته وښایه عقل وښایه وی عقل دلته دی وی کوم ځای دی وښایه خو زړی دا خو عقل نه دی دا خو مازغري دا خو عقل نه دی مازغه خو د سپي م شته عقل شته څه زه خو د پیشو م شته عقل شته څه عقل وښایه شابه ما ته عقل مني تیم مني دنیا مني چې عقل 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 وښایه ما ته عقل وی دلته پروت دی که نه پروت خبره ده وباسه ما ته وښایه په لاس کې ګر بلکل یې حیران یو سپي ته خبره لږه خطرناکه ده خو زه بیا کوم یو سړي ته یو مولوي وی خدای شته وی یو وی د خدای د وجود څه دلیل دی وی ستا د اندام مخصوصه دا غټ اندام مخصوصه د خدای د وجود دلیل دی وی بوجۍ چې ډکه یو ته یې لاوړې کې نو شی ته غورځېږي که نه نو ستا د بوجۍ خوله لاندې ده نه په مدي تړلې شوې ده نه ورته جرنده شولې شوې ده بلکل بنده د څاڅکې هم ته لاندې نه وي نو خو بری نو شی ته نه څښېږي که نه ستا د بوجۍ خوله لاندې بوچې خوله دې لاندې ده نه چا په مدي تړلې ده نه ورته چا ګرنده جوړې ده نه چا په بوڅخکۍ دغه په پولې باندې تړلې ده او شی پکې او دومره ډکه ده چې ارض بې ارزګر دی بوجۍ دومره ډکه ده چې ارض بې ارزګر دی دا خوله چا بنده کړې ده عمل یې راته وښایه منې خدای که نه وي بس مخکې نور مه ځه ما ومنه ما خدای منلی دی مخکې به نه دی بنیادی خبره دا ده چې الله هغه پښتانه وي بخوا پښتانه سم مړه سم مسلمانانو قسم په خدای موږ هم چې ګل سم مسلمانان یو وا پښتنو کې په څه وي هغې وي چې خدای پېژني په قدرتونو به یې پېژني دا پښتنو وي ګرمۍ نه به یې پېژني چې دا ګرمي خو چا راوستې ده یخنۍ نه به یې پېژني چې دا یخني خو چا راوستې ده دې نور نه به یې پېژني چې دې نور کې دا ګرمي چا پیدا کړې ده دې کائناتو نه به یې پېژني او د دې خپل وجود نه خورې یو شی خورې او په دوو لارو باندې وځي په یو لاره په یو شان وځي په بله لاره باندې متیازې وبوځي او که دا یو دی هارون الرشید نه یو چا تپوس وکړو ته وی هارون الرشید بادشاه نه تپوس وکړو وی که چېرته داسې یو ځای کې ته بند شي چې تا ته اوبه نه میلاوي او تا ته څوک ووایي چې زه دله یو ګیلاس اوبه در کوم خو دا نیمه باچۍ راکړه وربکې هغه وایي چې زه مرمه په باچۍ څه کوم ټوله نه پاتې ده چې زه مرمه تندې د لاسه اوبه بلکل نشته داسې ځای کې ګیرې وایي چې زه مرمه ټوله باچۍ بلکل به دا نیمه ورکړم خو چې ما د ګیلاس اوبه راکړي وایي ښځه نیمه خو دې ورکړه هغه د له ګیلاس اوبه درکړې اوس چې هغه اوبه دې وڅښلې هغه د خېټه کې ونښتې متیازې یې بندې شوې هغه وځي نه او چرته کې دې جوړې کړې چې متیازې بندې دي بندې دي بندې دي اوس ورته کیتیتر دې خلک ورپاس کړي که نه د متیازو په ځای نوبت یې وباسي متیازې وباسي دا شی خو نو اوس تا ته یو سړی راشي او هغه درته څه وایي او وایي دا ګیلاس اوبه در نه وباسم خو دا باقي نیمه باچۍ راکړه څه به کوې نو وایي چې زه مرم او څه نو زه په باچۍ څه کوم دا نیمه باچۍ به ورکړم خو چې ما نه ورڅخه متیازې وباسي وایي پته ولګېده چې د ټولې بادشاه قیمت په یو ګیلاس اوبه دي یو ګیلاس اوبو باندې نیمه ورکوې او د یو ګیلاس په اوښکو باقي نیمه ورکوې نو څونه ګیلاسونه موږ له خدای پاک راکوي څومره خشته اوبه موږ له خدای پیدا کړي د خره چې د اوبه د حکومت په اختیار کې نه وړو خو سر خوړلی سره د چینو مینو او سره د غوړو مڼو هغې خوا دې سر خوړلی دی خدای په موږ پر رحم وکړي خو چې د اوبه د حکومت په لاس کې نه وي که د اوبه د حکومت په لاس کې په کنټرول یې درکول بیا به څه کول او که سا د حکومت په لاس کې چې موږ هوا کم اخلو والله چې به جلجان دی خو پنځه شپېته ګیلنه په یو وخت کې سا راکاږي نه به زه کو دی به مې په غونډ په دا حکومت کارته و چې تاسو له منادونه وایي مهرباني وکړئ خو زه دغه ماته وکړئ دی به دله نعتونه هم وایي دی به دله صفتونه هم کوي شعرونه هم وایي خو دی بلا نه هم خلاص کوي خو جلجانه دا خدای څونه لوی نعمت دی نعتونه وایي صرف د رسول الله مبارک صفت کوي صرف د پیغمبر مبارک صفت کوي او نور په سترګو نابینا دی لیکن قسم به خدای پاک داسې خدای روزي ورکړه چې داسې به یو کان هم ونه خوري د جلجان داسې دی
داسې روزي خو امین ورسره ناست ټوله ته هغه وخوري ته شروع کړي ته ور مخامخ کړي بل یو ځای کې ناست وو چې موږ ډوډۍ بنده کړه خلاصه مو چې بچر جان ته مې وکړه هغه ډوډۍ کې هر څه هر قسمه نعمت و خو چې دا راختم بچر جان ته صرف د روجو بوساله پرته وه د تشو روجو بوساله پرته بچر جان ډوډۍ دې وخوړه ویې خورم که مې امین د نه ټول هر څه وویله او تشه بوساله د روجو تا ته یې ښودې زما وروڼو رزق ژوند عزت ذلت اولاد بچي دا ټول د چا په لاس کې د الله په لاس کې ورنه کوو موږ به لویي نه کوو او موږ به د اسلام په دې درې واړو میدانونو کې د اسلام خدمت کوو ښه یو میدان زما وجود دی موږ به کوشش کوو چې په خپل وجود اسلام راول دې کې به کوتاهي ما کې د دنیا شته نو به اول دا کوشش کوم دویم به زه اسلام دپاره کوشش کوم چې معاشره کې زه داسې ژوند تېر کړم چې د ما نه ګاونډي ته رشتهدار ته ښځې ته بچي ته لور ته مامسایه ته افسر ته نیک ته د ما نه ضرر نی د نیک نه زمیندار ته د افسر نه کلاسپور ته ضرر نی او دریم میدان عمل وسي زما وروڼو او به د حکومت په سطح چې د حکومت په سطح به هم داسې نظام له زه کوشش کوم خیر په دې درېیمه به انشاءالله بله جمعه خبره وکړم د اسلام درې میدان دي زما وروڼو څو درې بې میدان د اسلام دا زما دا نفس دی زه به په خپل نفس اسلام نافذ کوم خپل نفس کې د سر د ویښتو نه واله تر د خپو پورې به په دې کې زه مسلماني راولم دا به زه کوشش کوم چې د ما ټول وجود په اسلام کې پټ شي او دا اسلام داسې یو قلا ده چې زه مکمل په اسلام کې ګیر شمه لومبې به د ما دی ادخلوا فی السلم کافه یو معنی دا ده یو معنی دا ده زما عقیده به د اسلام عقیده آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت الله بمنم یو بمنم دا الله ښکلي صفتونه چې څومره دي هغه بمنم پیغمبران به ټول منم چې د الله مقدس نیکان او د الله مقدس مخلوق ته د امت ته هدایت دپاره یې لرېږلي دي او په ټولو کې اخیري پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی په د الله د پیغمبرانو سلسله ختمه کړې او قرآن به منم او ټول کتابونه به منم او په ټولو کې اخیري کتاب به قرآن منم او د آخرت ورځ به منم جنت او دوزخ به منم فرشتې به منم تقدیر به منم د خدای علم ته وایي تقدیر د خدای علم ته وایي چې څومره خیر او شر دی دا ټول د الله په علم کې پراته دي قبر به منم د قبر عذاب د قبر خوشحالۍ به منم جنت دوزخ پول صراط چې ورته وایي دا به منم جنت او دوزخ عمل به منم د عمل انجام چې تله ده د قیامت پر ورځ دا به منم دا عقیده شول اول او دویم نمبر څه شی دی دویم نمبر څه هغه زما اعمال دي اعمال به هم د اسلام مطابق کوم لمونځ به نیس کوم روژه به نیسم مالدار یم حج به کوم مالدار یم زکات به ورکوم دا زما عمل دي نیک عمل به کوم د ګناه د عمل نه به ځان ساتم نیک عمل هغه چې الله او رسول ما ته ښولی دی هغه کوم ما له یې خوښ کړی دی کوه به کوم ګناه هغه چې الله او رسول ما له نه ده خوښه کړې وي ځان ترې ساته هغې نه به ځان ساتم دا عمل شو اخلاق به م ښه ساتم اخلاق به کم اخلاق د محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ما له چې کوم ښکلې خوی راوړی دی هغه خوی به ساتم هشته خوی دروغ به نه وی کنځل به نه کوم کلې خوی به استعمالومه خندا سره به یو بل سره میلاویږم په رور تندي به میلاویږم په ستق تندي به چا سره نه میلاویږم اخلاق به د ما ډېر ښایسته وي چې د ما نه چاته ضرر ونه رسېږي معاملات به هم زما د اسلام مطابقي اخیستل خرڅول اجاره دا به هم ټول د اسلام مطابق وي دا به زه تېروم د لومبې د اسلام د عمل میدان څه شی شو د انسان خپل وجود په د 6.5 فوټه وجود به اول اسلام نافظ کړي دا به وګوره حتی که د مارونو زما وجود څه کې زما لباس بام د اسلام مطابق دی زما لباس بام د اسلام مطابق دی زما شکل بام د اسلام مطابق دی دا هم ذات پې کې په دې خبره
زما شکل به د انګریز مطابق نه، زما جامه به د انګریز په شانتې نه، زما جامه به د اسلامي به د انګریز په شان به نه. انګریز تیار نه چې زه به ټی ناچوم. انګریز چې که څنګه سر ویښته پرېږدي هغسې به نه پرېږدم. انګریز ګیره خبرې ښایي زه به پرېږدم. زما د پیغمبر سنت دی، شکل کې به د پیغمبر په شان دی. ډېر خلک دلته بعد بېوقوفان یو خبره کوي، دا په دې فیسبوکونو میسبوکونو راځي فرقه مقل خلک وایي تاسو وایئ چې د انګریز دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي تیانې دی او د انګریز پلانکې دی او پلانکې دی. وایي د انګریزانو څیزونه خو تاسو پیدا اخلئ که لوډ سپیکر انګریز جوړ کړی ته فایده اخلئ، پکې دله کافر جوړ کړی دی، ایسي دله کافر جوړ کړی ته فایده اخلئ، موټر دا کافر جوړ کړی ته پکې ګرځئ، پول دله انګریز جوړ کړی ته بې د پاسه ځې، دارو د انګریز نه راځي ته استعمالئ. ډېر خلک دا وایي ډاکټر د انګریزانو کتابونه ګوري ډاکټر پې جوړ شي، انجینر د انګریزانو کتابونه ګوري انجینر ته جوړ شي، جز دله انګریز جوړ کړی ته پکې حج او عمرې له ځې. او دې خواوې دا دي داري خدای دا قمقل خلک دي. مونږ وایو چې انګریز دله کوم شی جوړ کړه د هغې استعمال منع نه دی. خو به مسلمان یو شی جوړ کړي انګریز به استعمالوي، انګریز به یو شی جوړ کړي مسلمان به استعماله، هغوی منع نه دی. انګریز به کپړه جوړه کړي، زه به دې جامې جوړ کړم، زه به دې کفن ملیله جوړ کړم. مسلمان به یو شی جوړ کړي انګریزانو ملکونو ته به ځي، هغوی به دې فایده اخلي. دا خو په شریعت کې منع نه دي. یو څیز دی زموږ علما وایي چې نن دې زمانه کې به د اسرائیلو جوړ شوی شی نه استعمالی، د فرانس جوړ شوی شی به نه استعمالی. ولې؟ هغه ستا پیغمبر پسې نښتې دي، هغه ستا د پیغمبر د سرکاري سطح باندې توهین کوي او خاکې جوړوي. او اسرائیل ستا مسلمان د بیت المقدس پسې نښتې دی، نو د هغوی شیدونه مه استعمالوه. مطلب یې څه دی چې د هغې مصنوعات ته استعمال نه کړي چې د هغې معیشت کمزورې شي، د هغې پیسه لاندې لاړه شي او دنیا. ولې چې څوک جوړ کړي او خرڅېږي نو دله د هغې ګټه راځي، او چې کوم دکاندار دکان واچي او سامان یې نه خرڅېږي نو هغه ګټلی نه شي، هغه ورو بربادېږي. نو پرېږده چې دوی څیزونه جوړوي او مسلمانان یې نه اخلي چې معیشت یې کمزوري شي، طاقت یې کمزوري شي. ځکه دا ټول طاقت د اسلام او د بیت المقدس او د حضور پاک خلاف استعمالوي. نور په خپله که زه د انګریز لوډ سپیکر جوړ کړی دی استعمالوم، انګریز ګړی جوړه کړې ذات یې هم پروا نشته، دا په شریعت کې خو منع نه دي. حضور پاک د شام د کافرو د ملک چوغه راغلی و رسول الله مبارک اچولی دی، د شام نه راغلی ده، هغه وخت کې شام کې کافرانو او حضور پاک استعمال کړی ده، هغه خو منع نه دي. نو بیا تی بل شی دی ځان ته کا. رسول الله مبارک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. د کافرو هغه شعار به نه استعمالی چې هغه استعمالی، بیا به هغه شان شي، هغې سره به ځان نه مشابه کې. نو به بېوقوفانې خرې خره په فیسبوک او دا قصې به جوړې کړي. دا مولیان تاسو وایي د انګریز شی جپټه یې هغوی چې ما چوه اوږدې کالر هغه استعمالوي نو مه استعمالوه، هغه څه مه کوه. نو د هغوی څیزونه خو ته استعمال کمقله، د هغوی څیزونه استعمالول جدا دي، او د هغې په شان جامه اغوستل جدا مسله ده، د هغې په شان شکل جوړ جدا مسله ده، د هغې په شان وجود جوړول جدا مسله ده. د هغوی څیزونه خو د استعمال وړي چې د هغې یو پابندي نشته، هغو پیغمبر به استعمال کړي خو شکل به هغسې نه جوړی. حضور پاک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کوم قوم سره ځان مشابه که هغسې شو. رسول الله مبارک له دوه کسان رل استازي او استازي او ګیرې خریلې وې، حضور پاک ته مخ واړه، ځان د ښځو سره مشابه کې، ځان د کافرانو سره مشابه کې. رسول الله مبارک چې مکه مکرمه کې نو د مکې خلکو به څه چل کوه پته راته شته؟ د مکې خلکو به په سر کې لاره ایستله، د سر کې به دغه کوو دا څه ورته ویلې کېږي لاره ایستله. او د یهودو د مدینې خلکو به په سر کې نه، هغوی به په سر کې دا بل شان بیاړو لاره به ایستله، لار پکې مونږ وباسو که نه. او یهودیانو په مدینه منوره کې نیغ ویښته اړو لاره به پکې نه ایستله. نو پیغمبر چې مکه مکرمه کې نو هغه به لار په سر کې ناچوله، په سر کې لاره. ولې؟ د مکې مشرکانو سره په ویښتو کې یو شان والی راځي،
تشبیه راځي چې مدینې ته لاړ هلته یهودیانو بیا به سر نه غړو په ګومند باندې لار به یې نه ویستله نو بیا هلته سر کې لاره وویستله ولې اوس د مکې مشرکانو سره تشبیه نشته هغه لرې دي مدینې والا سره تشبیه راځي په ویښتو کې دوی سره تشبیه نه په ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار کافرانو ته به نه مایل کېږي اور به دې مسه کي نو په دې خبره لږ ځان پوه کړې بعضې قمقل بېوقوفانې هغوی څه وایي هغوی وزر درته وایي د هغوی څیزونه استعمالوي او د هغوی جامو پورې ټول جامې جدا شی دی او شی جدا شی دی د هغوی شکل به نه جوړی د هغوی په شان جامه به نه استعمالوي د هغوی په شان ویښته به نه استعمالوي د هغوی په شان راشه درته کرته به نه کوې او د هغوی څیزونه خو استعمالولی شي هغوی کې خو څه پابندي نشته د هغوی د کتاب نه خو فایده اخیستی شي هغوی کې خو پابندي په تا باندې نشته هغسې به نه جوړه چې د هغوی کوم شکل دی هغه شکل د جوړ کا شکل د پیغمبر جوړ کا لباس د صحابو په شان جوړ کا صحابو پرتوګ به جوړې دی لاګې هم والې دی خو یاره صفت رسول الله مبارک د پرتوګ کړی کمیس یې به جوړې دی او د پاسه څادر هم ته وکړی دی خو صفت یې د کمیس کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شکل دا خلاصه کې کافر خو ډېره لویه خبره ده حضور پاک فرمایي وی هغه هلکان چې د جینکو سره ځان مشابه کوي وی په هغې دې د خدای لعنت یې پې ویلی دی او کومې جینکې چې د هلکانو سره ځان مشابه کوي وی په دې د خدای لعنت یې که هلک د جینکو په شان جامې چې د جینکو په شان ویښته پرېږدي د جینکو په شان شکل جوړوي د جینکو په شان ګرځېدل کوي رسول الله مبارک وی څه ویلی دی لعنت د بخاري حدیث دی خدای دې د خپل رحمت نه وی لرې کړي نو ښځو سره به نه کوې نو د کافر بشر به څنګه کوې او بیا چې کومې ښځې له سړو سره ځان مشابه کوي د سړو په شان جامه اچوي د سړو په شان پیزار اچوي د سړو په شان رنګونو جامې اچوي سړو والا جامې نو د څه وایي د سړو په شان ویښته وایي مترجلات خدای پاک دې په دا ښځو لعنت نازل سړي به د ښځو شان نه کوي د ښځې سړو نو د کافر په شان به څنګه وکړي نو د کافر سره په جامه کې په شکل کې مشابهت ګناه ده حرام دي لعنت په ویلې شوی او د کافر او د انګریزانو څیزونه استعمالولی شي هغې کې څه پابندي نشته نو ګوره څه پکې لومبی میدان عمل ستا خپل وجود شو چې خپل عقیده خپل اخلاق خپل اعمال خپل معاملات خپل جامه خپل ویښته خپل لباس دا به د کافر په شان دی لکه د چا په شان به کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه د صحابو په شان د تابعینو په شان او هغه نقش چې په حدیثو مبارکو کې الله پاک د الله پیغمبر موږ له خوښه کړی دا زموږ دی میدان عمل شو میدان عمل څه شی دی دویم میدان عمل معاشره ده چې موږ کوم ځای کې اوسېږو هلته به اسلام راولې څنګه دي زه به داسې جون تیرون کې ګاونډي د زمانه ضرر نه زه به داسې جون تیروم دا پیژنم چې ښځې سره ښه سلوک وکړم ښځه خفه نه کړم د ښځې حق به پوره کوم ښځې سره مې ژوند دی بچو سره به ژوند دی بچو سره د بچو پلار سره ژوند دی د ګاونډي سره ژوند د زمیندار سره ژوند د زمیندار د نیک سره ژوند د همسایه سره ژوند د همسایه د نیک سره ژوند د افسر د ماتحت عملي سره ژوند د ماتحت عملي د افسر سره ژوند تربوروالی کې ژوند په ګاونډ کې ژوند دا دویم میدان عمل دی اسلام به په دې کې نافذ کوم په ځان به نافذ کوم او په دې کې به نافذ کوم څنګه چې ګاونډي ته په زمانه ضرر نه رسېږي دا اسلام هم نافذ کوم کنځل به نه کوم ګاونډي ته ستغه به نه یم ګاونډي ته بې ځایه به ټوپک ورپسې نه رالم ځمکه به ترې نه نیسم دوکان به ترې نه نیسم ګاونډي ته ښځې ته به کنځل نه کوم د پلار په کور به یې نه بندوم دا زما اسلام دی دا به زه نافظ کوم په دې خپله معاشره کې دا زما د لاسه دی دریم میدان عمل څه شی دی حکومت چې حکومت به زموږ د اسلامي د اسلام په قانون فیصله کوي جج به د اسلام په قانون فیصله کوي عدالت به د اسلام په قانون فیصله کوي دې نه بغیر کار نه کېږي ما نه چې ځمکه ونیوله زه به څه کوم قاضي له به نه
اوس دا دلته خو زه پخپله د هغه نه ځمکه نشم اخیستی په پخپله ورځم خو جګړه کېږي ټوپک به یو طرف نه بل طرف د بله خلک به مړه شي په یو لږ ځمکو باندې په یو ګز ځمکو باندې څومره دنیا مړه شوې ده دا ګورې زموږ اعتدام دی ډېر خلک څه وایي مړه بس مسلماني هر سړی به خپله مسلماني پېژني که نه خپل مسلماني پېښه او هر سړی یې پېښه بس هغوی وایي دا مسلماني صرف د مونځ ته وایي هغوی وایي د اسلام صرف روجې ته وایي هغوی وایي د اسلام صرف جومات ته وایي جومات کې کښېنه او خپل لمونځ اودس کوه نه اسلام دغې ته هم وایي معاشره کې ښکلی ژوند تېرول چې چاته تکلیف نه هغې ته هم وایي او حکومتي نظام په دنیا کې د اسلام نظام په خپل ملک کې دې ته وایي میدان عمل دا شی هم دی راته به زر وایي زه خو ستا نه ښه مسلمان یم ښه مسلمان او قل هو الله احد به نه وایي زه ماته او چې ته ورته وایې دا کار ولې کوې دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دي دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دي نه بعضې څیز ستا او د خدای معامله ده خو مال هم پکې دخل شته که دلته یو جینۍ په دې لاره کې بربنډه ګرځي دا به وایي زما او د خدای معامله ده ستا او د خدای معامله ده خو زما ډېر لوی لکان تباه کوې دا ستا او د خدای یوازې معامله نه ده یو سړی و هغه سره چوکه وه لکولې د بل پوزه یې پرې وواله چې د بل پوزه یې پرې وواله بس هغه ورپسې راغی او د خانګو کې لاس ورکه او ښه مضبوط دې ځمکې له راوبغاو او ښه پرې د پاسه وکړه خدای دې بې خو بس ما پوزه دې ماته کړه او ورته څه وایي وایي ظالمه زخ زما چوکه زما اختیار زما پوزه بچ کوه که لاس زما چوکه زما وایه اختیار ما له خدای اختیار راکړی په دې چوکه کې چې اړه وراړه وه نو ته دې خپله پوزه بچ کوه که نه هغه ته څه وایي وی لاس هم ستا چوکه هم ستا اختیار هم ستا خو ستا اختیار چې زما د پوزې د سر له راورسي دلته ختم شي بیا زما شروع کېږي ستا اختیار چې زما د پوزې څوکې ته رانږدې شي که نه بیا څه شي ختم شي بیا چا شروع کېږي زما نو لاس هم زما خپې زما او تا اوچتول هم زما اختیار او په ځمکه رابغول هم زما اختیار ځان بچ کوه که نه دا خو داسې نه کېږي هلک به دلته ګرځي او په میدان کې به جامې وباسي پرتوک کمیس او په دې کندې په دې غاړه به چکرې لګوي او که ته ورته وایې دا بربند ولې ګرځې زما او د خدای معامله ده ستا پکې څه دي زما شته چې دا مازدیګر ده لوام زما شته د دنیا جینکۍ او ښځې په دې لاره باندې دي هغه په فتنه کې چې ښځې به ستا عورت ته ګوري ډېر خلک به راته دا وایي زما ورو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول څیزونه چلولي دي حضور پاک مبارک د هغه ذات اقدس خو پرېږده هغه موږ ته ښوولي دي چې اسلام به په خپل وجود څنګه نافظ کوي اسلام ژوند به د معاشرې سره څنګه تېری او درې به یې راته دا ښوولې ده چې حکومت به د اسلام په کومه طریقه چلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پیغمبر هم دی بادشاه هم دی قاضي هم دی جرنیل هم دی داعي هم دی دعوت هم ورکوي معلم هم دی استاذ هم دی او لویه مدرسه چلی د هغې مدرسې محتمم هم دی چې موږ ورته محتمم وایو څو مدرسه چلی پیغمبر مبارک ته خو په مکه مکرمه کې چې د مکې کافرانو سره دا جنګ جګړې زیاتې شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره راوغوښته ابوطالب ابو جهل هم ناست دی عتبه هم ناست دی شیبه هم ناست دی دا د کافرانو چې کوم مشرانو ډول ناست و دوی په جرګه راغلي نو ابوطالب حضور پاک مبارک ته وایي ترې ډېره زیاته مینه وه د حضور پاک سره دلته به د عقل کار پرسپرېږي ډېره زیاته مینه وه دومره مینه وه د حضور پاک مبارک سره چې د هغې څه انتها نه وه ولې نیکه د حضور پاک عبدالمطلب چې وفات کېده پیغمبر مبارک خو د پلار نه یتیم پاک پیدا شوی د وفات نه پس پیدا شوی نو هغه تربیت کو چې مړ کېده وي زما د دې نوسي د دې محمد ولې څوک شته نه ابوطالبه د بچو نه به زیات خیال ساتي ابوطالب اسم په معاشره کې به خلکو قدر کو د عزت په نظر به ورته خلکو کتل
ابو طالب راغوښته دا ټول ناستو ویرواره یو خبره درته کوم دا ټول قوم دی راغلی تا سره مذاکرات کوي او یو جوړه ورسره وکړه کاکاجي دوی څه وایي دوی وایي چې که چېرته دې بادشاهي غواړي موږ بادشاهي ورکوو د دې ټول عربي بچا کوو که دې ښځه غواړي دې دې ګوته کېږدي په کم قوم کې کم لور باندې موږ ورکوو یوازې داسې نه ده چې ګنې موږ د ده نه یېرېږو په دې ورکوو چې دی ښکلی ځوان دی ښایسته هلک دی هوښیار دی موږ له فخر دی چې زموږ لور او زموږ خور د ده په نکاح کې راشي که دې مال غواړي که نه د خولې نه دې ووایي موږ ټول د مکې ګردونوه خلک پیسې وله ورنو چنده وله کوو مال وله ورکوو ورواره دا دریو خبرو کې یوه خبره پوښه که دا قوم دی راغلی دی نور زموږ ورې بس تنګ شوی یم ستړی شوی ما اوسه پورې ستا مضبوطه دفاع وکړه نور واره ستړی یم نور طاقت نه لرو د دې قوم سره جوړه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېره عجیبه خبره وکړه وی دا خو لا ښځه ده مال د حکومت دی او دوی راته لا بله هم وایي چې موږ دې نه منې کوو خپل دین دې چلی خو زموږ خدایان دې نه چیړي خپل دې وایي دې چې څه وایي خپل دین خپل لمونځ کوي او خپله چې څنګه عمل کوي دې پیشه کار یې پیشه موږ به په هغې پابندي نه کوو چې ته ولې خپل دین چلی زموږ دین نه انکار کوي کله د ملګري دي هغې ته هم غږ نه کوو خو صرف زموږ خدایان دې نه چیړي د هغې بد دې نه وایي د خپل دین او زموږ خپل دین منې کوي نه باک وفرمایل ښځه راکوي مال راکوي بادشاهي راکوي وی زما دې په هغه ذات قسم چې زما ساه د چا په لاس کې ده چې په دې یو لاس کې را لنور کېږدي په دا بله کې سپومی کېږدي چې دا الله ما ته څه ویلي دي چې د دې نه د ویښته برابر انحراف نه کوم او دا پرې نه ده دا خیال دی چې ګنې دا هر څه ښه دی ته کوم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه مال او دولت له کوم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه بادشاهي له کوم نه ما ته خو الله یو میشن را کړی دی وغه دا چې زه یو یم ماله شریک نشته زه یو یم ماله شریک نشته الله ما ته دا او دی ویلي دي چې ووایه خلکو ته چې الله یو دی او د الله نه علاوه چې څوک د بل خدای مني هغه ته مشرک وي هغه ته کافر وي دا به بس سریعان دا خبرې کو ما ته خو الله د اعلان کړی واصدع بما تؤمر چې زما له طرف نه درته کوم اډر دی کوله هغه چلاوه زه صفا ویم چې الله موجود دی والله شته والله یو که څوک وایي چې نشته مقابله به کوم زه به که صفا ویم چې الله یو دی که څوک وایي دو دی مقابله به کوم ما ته الله ویلي دي زما ساه پکې لاړه شي لاړه دي شي زموږ سم پکې پروا نشته خو دا به زه خامخا کوم حاجي ته تنګ شوې د قوم نه تاسو که دلته تاریخ وکړه ډېر به حیران شئ رسول الله مبارک وژړل سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې په دې باندې چې زما یو ډاک خو زما دا تر اگر که د ده دین جدا دی مذهب جدا او زما جدا خو دا زما ډاډ او هغه ډاډ هم زما نه لال ختم شي ابو لهب خو مې تر خو کافر دی او په ما بکانو غزارونه کوي دغه یو تره مې دی چې د هغه په وجه زه بچ یم او زما خلک خیال ساتي هغه تره م رانه لاړ نو سترګو مبارکو کې اوښکې وګرځېدې او شیک لله وی کاکاجي تا نه مجبوره کوم ښه تا ته ما د اسلام او د ایمان هدایت لاره ښولې ده په تا نه مجبوروم که ته د قوم نه مجبوره خیر دی تا نه زه سما څه ګیله نشته او داسې روان شو د دې سترګو مبارکو له اوښکې راوړې هغه خو وروارو لکه بچي غوندې ساتلی و تعال یا محمد صلی الله علیه وسلم دلته راشه بچی دلته راشه ته څه وایې چې خو تا پرېږدم دې خلکو ته به دې پرېږدم اگر چې ستا دین جدا او زما دین جدا چې زه دې خوښه یې کوه د دې لاس خلاص ته دې خلکو زه به دې شاته ولاړ یم تر مرګه پورې واصدع بأمرك لم تصبك عدادة حتى أؤسد في التراب دفينا ولقد علمت بأن دين محمد من غير أديان البرية دينا
ما ته پته ده چې د محمد دین په ټولو دینونو کې بهترین دین دی او تکړه شه کولا ویلال کوه چې کولا ویلال کوه هغې پورې به د شاته ولاړ یم چې ما ته په قبر کې بالښت کېښودی شي زبیره قسمت کې ایمان نو الله اکبر رسول الله مبارک د مرګ په وخت کې ورته کېناست همدا ابوجهل او دا ګرګین چاپېره ناست و ویل کاکاجي دا کلمه ووایه دا کلمه غوږ کې راته پټ ووایه زه به د خدای په نس باقي قصېدله سموم وګورې که د ایمان نه بغیر لاړې ما سره هېڅ هم نشته ما څونه ښکلې نعمت ده موږ له الله راکړي اسلام غوندې نعمت موږ شاته غورځولی دی نو مسلماني پرېښې ده او چې څوک راته د مسلمانۍ خبرې کوي موږ وایو دا مولا د خپل قبر کې څملی د خپل قبر کې څملم دا ما ته دین وښایه ما له ستا نه ښه دین راځي دا د کبر خبرې را موږ بېلې کوو ما چې د زمیندار ته ویلي دي چې ما له ستا نه ښه زمینداري راځي هم نه پوهېږم ما چې ته لوار ته ویلي چې ستا نه ښه چاکوان جوړولی شم نه د صفا هم نه پوهېږم ما چې ته ترکان ته ویلي چې ستا نه ښه دروازه جوړوم نه نشم جوړولی ما دا زما کار نه ستا کار دی نو ته دا ولې وایې چې ملا صاحب ستا نه ښه دین ماله راځي ته په څه پوهېږې ته راشه قرآن شریف یو آیت درته ږدم ما ترجمه وکړه د حضور پاک یو حدیث ته ته یې وکړه ترجمه د فطرې مسلې تپوس ته نه کوم زما له جواب راکړه څنګه وایې چې ماله ستا نه ښه دین راځي ټوله ورځ په دې فیسبوک دا خلک دي بولیانو پسې نښتي چېرته به عیسایي ونه ویلې چې د خپل پادري پسې لګیا دی وګورئ فیسبوکونه چېرته به د یهودیانو یو یهودي ونه ګورئ چې هغه خپل ملا پسې لګیا وي وګورئ دا فیسبوک چېرته غیر دینه به ونه ویلې چې خپل مذهبي بشر پسې لګیا وګورئ دا ستاسو د خپل باسې وه ستاسو د دې خلکو نه د دې فیسبوکونو د دې نیټونو نه ټول ورځ په مولیا پسې خنداګانې او ملا پسې خبرې ملا پسې خبرې شیطان دین حق دی هغه حق نه دی هغه دینونه دا حق دین دی نو شیطان لګیا د حق دین مقابله کوي او چې کم د کافرو په نقش قدم روان دي د هغوی په زړه کې د علماو د مدرسو د ګیرو د پټکو سپکوالی راوړي حضور پاک ورته وایي کاکاجي زما دې غوږ کې پټ ووایه زه به بیا خدای زه به وایم چې الله زه پرې کویم بل څوک مه ګوا کوه ویرواره اوس به سبا خلک وایي چې دا ترې ویرېده تر وخت ګرواره ویرېده نو ما ته پیغورونه کوي د مرګ نه پس هم نو که دا ملامتي او پیغور نه وي که نه نو ما به ستا سترګې یخې کړې اوس په مې دا کلمه ویلې وه او هغه ابوجهل هغې شیطانانو ورته ویې ګورې د پلار نیکه دین نه دی ورننه هغې کې د ساه ووته چې ساه ترې وته نو حضور پاک خو د پلار په دی ویې به کاکاجي هغې پورې به دله زه بخښنه غواړم چې تر څو پورې زه خدای نه یم منې کړی بخښنه به دله غواړم الله وی انک لا تهدی من احببته ته څوک جنت ته نشي بوتلی اسلام چا باندې په زور نشي پله کې وردن نه کولی لاره به ښې خلکو ته رات الطریق چې ورته او بیا الله پاک وفرمایل قرآن شریف کې آیت نازل کړ ما كان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین پیغمبر او مسلمان به مشرک له بخښنه نه غواړي بس ولو كانوا اولی قربا ګر چې رشته دار ولې نه دی ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم چې ورته پته ولګي چې دا دوزخ ته لاړ او کافر مړ شو نو بخښنه به نه غواړي إبراهيم عليه السلام وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ابراهیم علیه السلام کې پلار له بخښنه غوښتې وه آزر لا هم مشرک و وعده یې ورسره کړې وه چې بابا هغې پورې به د له بخښنه غواړم چې خدای نه یې منې کړې فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم هغه چې الله منې کړه نو بس بیا پلار له بخښنه نه غوښته مشرک یې ایمان څومره لوی نعمت که پلار دې د دنیا بد عمله تېر شوي خو چې مسلمان مړي نو دعا وله غوښتی شي صدقه کولی شي ثواب وربخلی شي نفل کولی شي ثواب وربخلی شي
او تلاوت کولی چې ثواب ورکړي. کافر یې څه به کوي؟ په مکه مکرمه کې د ناست ومه زړی ځانخانې سره دا شکل د مکې مکرمې د جومات اوس ختم شوی دی. یو خشته مندښتو تلاوت یې کو د خواناشي نوجوانو داسې 1300 کالو به نو ما نه خلکو د مسلو تپوسونه کول یو بل چا به یې دوا وکړي نو ما به په جمع دعا مو کړه بیت الله مبارک هلته قرآن شریف بند کړ نو ما ته رانږدې شو عربي والا ورتله ښکلی عربي ورتله نو ما ته وي د کوم دی عربی کې ویې زه خو د پاکستان یم وي نو ما ته هم پته ولګېده څه کار کوې ما زه خو دغسې دیني مدرسه کې څه 2-3 ټکي طالبانو ته ښیم وی د خلکو تا نه تپوسونه کول ما او دا زمونږ د کلي علاقې خلک دي ما پېژنې مسلو تپوسونه یې کول تا ورته دعاګانې وکړې مې بس ځان ته هم کوم او دوی ته هم کوم بیت الله شریف دی زما به څه قبلېږي خو دوی ماته کېږي دوی ته مو په شریکه کوو نه خدای خو به د چا دعا به ولګوي که نه مې بچې ته د کوم ځای وي زه د انګلینډ یم زه د انګلینډ یم اصل بچې مې عربي څنګه زده کړې ده وی ما ته خدای ایمان را نصیب کړی تبلیغ والا ملګري راغلي دعوت و تبلیغ والا او بس هغوی راته دعوت راکړه د ایمان او زما زړه کې خدای ایمان واچو زه خدای مسلمان کو خبره نو زه مسلمان شوم او بیا مې هلته په دیني مدرسه کې ما انګلینډ کې وي ډېرې مدرسې دي هلته مې دیني مدرسه کې داخله واخیسته او سبق زده کوم نو عربي مې هغې کې زده کړه نو د سترګو نه اوښکې راوالې شو هغه چې اوس ما په دې اړه پروت دی ما ته وایي چې زما مور او پلار کافران مړه شوي دي په کفر تللي نه پلار مې کافر مړ دی او مور مې مسلمانه ده غالبا خو بل خاوند یې کړی که داسې خبره یې کوله ځکه ډېره موده وشوه ما نو اوس خبره یې را وایي چې تا اوس تا دعا کوله چې یا اللهم اغفر لنا ولوالدینا مونږ وبخې زمونږ مور پلار وبخې نو یې ما له دې تلاوت ته ناست وم او زما سترګو نه اوښکې دا راوواله چې دا ټول مور پلار ته دعا کوي زه نه شم کو زه ما وبخې خدایه مسلمانان ټول یادوم خو مور پلار ټکي له جرو رسم بس فل سټاپ دغه دی نه زه مخکې نه شم تی ولې کافر مړ دی الله قرآن کې وي کافر له وبخله نه غواړي ډېر رسوله خدای په موږ احسان کړو او ځان لم دعا کوو پلار لم کوو مسلمان مړ مور لم که مسلمان هم مړه ده دا د خدای څو ځل لوی فضل دی نو کبر د وجې نه ډېر خلک بیا خدای نه مني خدای نه انکار کوي ډېر خلک خدای نشته یو سر یو ډاکټر و هغه به وی خلک راشي او یې ما له علاج وکړه چې ما خدای پاک جوړ کړي چې زه جوړ شم نو چې زه وله دارو ورکړم او دارو خوري جوړ شي نو بیا وی خدای جوړ کړم هلکه چې خدای جوړولې ما له ولې راتلې دا سپکې خبره لږ چې مونږ مالدار شو که نه لږ د موټرګي خاوندان شو لږ د بنګلې خاوندان شو بیا زمونه شان خطی بیا اسلام او مسلمانی او ملا او جماعت خو وروستو خبره د قسم په خدای دین او اسلام پورې خلک ټوکې کوي ګیرې پورې خلک ګیرې پورې ټوکې کوي تا دا چج د ځنې لاندې وې ځان کړی دی په سر باندې دا دومره لوی شی پلانکې شی دی په سر د پاسه یې ښولی دی پټکي پورې ټوکې کوي د اوږدو جامو ته دی ګوره ځان پورې جامې راکاږي او عمل ته دی ګوره لکه عمل مې خدای ښه کړي که نه ته زما سنت لباس پورې ولې ټوکې کوي څوک وایي د څپیاکو لړۍ لاس کې نیولی دی د سپوتر څپیاکو لړ وایي هلکه څپیاکې ته هغه دانه چې الله پې یادېږي هغې ته ته د سوټې دانه وې څپیاکه خو د سوټې نه جوړی مسته مسلمانه مسته سم شه ګورې او کیره ونیولې قسم په خدای ګرې ته څوک خلاص کړي بیا د الله د دین د اسلام په دایره کې دمه جوړ تیر جون تیر کمال او دولت نشه کړې دا دې نه پکارېږي ګورې سم شه کیره ونیولې خدای پاک را ونیولې قسم په خدای با چا سره به ملاقات هم نه کوې کور به پټ ناستی بیا چې خدای دې رونیسي چاله به بار هم نه راوځي کور به بیا ناست دی بچي به هم در باندې شرمېږي څوک به در سره میلاوی هم نه بابا جي نه غل متیا دې په
کټ کې بیږي باباجي نه متیازې روانې دي باباجي نه بوی روان دی بیا به د سرسوب میلاوی هم نه سم شی د خدای پاک لوی ذات دی قسم په خدای داسې خلک مې ولیدل په جومات کې ناست یم په قسم یې درته وایم نوم درته نه علم داسې مې ولیدل چې خدای را نیولي دي نه لور خدمت کړی دی نه زوی خدمت کړی دی نه نګور خدمت کړی دی نه نوسي او نوسی خدمت کړی دی اسپتال کې نرسانو ته پرېښی دی تاسو پیښې او خدمت یې پیښې هلته دې سوتې ده خدای د قهر موږ مقابله کوو ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ دکړ ډېر زیات مضبوط دی د یو ماشي د خدای مقابله به هم نشو کولی چې جوړ شي بیا خدای جوړ کړم ما د سره راتلی چې وي خدای جوړولې د ای ډاکټره ای ظالمه دا ستا عقل چې پیدا دی او ته پې مریض ګورې دا عقل چا درکړی دی وایه که تاسو وایه الله دا کوم سترګو باندې چې ته مریض ګورې دا چا درکړی دی دا کوم نبض چې ته په دې ګوتو ګورې دا ګوتې چا درکړی دی او دا کم ستا په زړه کې چې کم قابلیت الله چولی دی او ته په تبه او ملیریا او دا بل شی ګورې دا چا درکړی دی او بیا چې کم دارو ته دې مریض ته ورکې دا دارو چې د کومو څیزونو نه جوړ شوي دي هغه بوټي او هغه معدنیات چا پیدا کړي دي او بیا چې دا ګولۍ ته مریض ته ورکې او معدې ته لاړ شي نو دې پسې تان درم پایه کوزه کړې ده دا په دې معده کې ازمول او دا په ویره کې تقسیمول او د دې نه هغه زیاتي فضلات رنګونه د متیازو په لار ویستل دا د چا کار دی نن خدای لوی نظام جوړ کړی نن خدای هغه پیدا کړی دی بغیر د بجلی د کرنټ نه پمپینګ کوي او ټول وجود ته وینه اوباسي راوباسي دننه خدای نه پیدا کړی دا هغه جدا کار کوي دا خوراک چې مونږ خورو هلته خدای ګرده پیدا کړې ده د وینې نه ګندونه وباسي متیازو ته یو ګرده چې کار پرېږدي یو ګرده وایه که نه په څونه لکه روپۍ به ګرده لګی یو پلپوس ما وجود کې چې په د پلپوس چې څاروی سړی لال کړي نو هغه پلپوس څوک خوري نه سپوتی چی دا پلپوس چې خراب شي زما یو دوست اوس مړ دی خدای دې وبخ د هغه غریب د پړبوس بیماري و امریکې ته وړی ما ته یې ورور په خپله وی ورور هغه دی نه راپسې ټلیفون وکړ وی مولانا صاحب دوا کوه هسپتال کې مې داخل کړی دی مې لکه ټیک به شي وی داسې نه ده وی د ده وینې ګروپ او بل چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي هلته امریکا کې خلک ډونیشن کوي د دې اندامونو وادکې ورکوي چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي چې د هغه د وینې ګروپ او د برابري یوه د هغه د پړپوس سایز او د ده د پړپوس سایز برابري نو دله به ورکوي که داسې یو کس و چې هغې هر چا نه لګي جمدي نه خو ایستې نه شي مري د مړي هغه خو چې کوم مړ هسې مړ شو خو د هغه کېږي نه دی په ژوند به دې وایي چې د ورکو نو که بلډ ګروپ برابر نو بیا نه لګي ورته که سایز د هغه او د ده برابر نو بیا نه لګي نو مې وبشي کار نو موږ چې کوم هسپتال کې داخله کړې ده 2.5 کروڑه روپۍ هم پکې داخله کړې ده اخو لاړې هغه نن ریفنډیبل دي دا به ما ته واپس نه میلاویږي دا نه میلاوي دا لاړې د دې پړپوس د لګولو خرچه د هسپتال خرچه او بیا د هغې نوره چې څونه خرچې میاشته مثالي دا ټول به د دې نه علاوه نو چې اوس ګورو به چې ته اکسیډنټ وشي او چا عطیه ورکړي او زما د رور سره بلډ ګروپ او سایز برابري خو به ورته ولېږي نه نو مې انشاءالله ما سویم نه د ستاسې به وشي وایي مونږ 102 نمبر کې یو 102 نه مخکې دي غریب وفات شوی هلته امریکې دغسې په یو پړپوس ته په کروڑونو روپۍ لګي دا یوه سترګه چې مونږ له خدای را کړې ده څه شی دی لکه یو سترګه د دې قیمت شته چا سره د یو ګردې قیمت چا سره شته په دې سترګه کې یو نری رګ د قسم په خدای که دا اترک قیمت مونږ سره وي ستا لبلبه چې کار پرېږدي شوګر شروع شو د لبلبې هغه نري نري تارونو او رګونو کار پرېښوده ځکه نه نن په دنیا کې څوک داسې پیدا کا چې هغه لبلبه واقع واپس فعال کي او بغیر د دارو نه ستا شوګر ټیک شي ته د خدای قدرت الله او د الله د وجود نه ته انکار کې د الله د قدرتونو نه ته انکار کې
د روس بادشاه هغې خو خدای نه مني نو دل اعلان وکوئ چې څوک الله مني ما ته دې وښایي یو غریب سړی ورته مجلس کې پاسېد وی صاحب د جواب وکړو وی اعلان و بلکل اجازت دی تا ته وکړه اعلان وی ته څه وی چې څوک خدای مني نو ما ته دې وښایي وی او وی ته عقل منې وی او وی ما ته وښایه عقل وښایه وی عقل دلته دی وی کوم دی دی خو زړی دا خو عقل نه دی دا خو مازغه دی دا خو عقل نه دی مازغه خو د سپي شته عقل شته څه زړه خو د پیشو شته عقل شته څه عقل وښایه شابه ما ته عقل معنی تیم معنی دنیا معنی چې عقل وښایه ما ته عقل وی دلته پروت دی که نه پروت خبره ده وباسه ما ته وښایه په لاس کې کړ بلکل حیران یو سړي ته خبره لږه خطرناکه ده خو زه بیا کوم یو سړي ته یو مولا وی خدای شته وی د خدای د وجود څه دلیل دی وی ستا د اندام مخصوصه دا غټ اندام مخصوصه د خدای د وجود دلیل دی وی بوجۍ چې ډکه یو ته یې لاوړې کې نو شی ته غورځېږي که نه نو ستا د بوجۍ خوله لاندې ده نه په مدي تړلې شوې ده نه ورته جرنده شولې شوې ده بلکل بنده د څاڅکي هم ترې لاندې نه وي نو خو برې نو شی ته نه څړېږي که نه ستا د بوجۍ خوله لاندې ده بوچې خوله دې لاندې ده نه چا په مدي تړلې ده نه ورته چا جرنده جوړې ده نه چا په بوڅکۍ دغه په پلي باندې تړلې ده او شی پکې او دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی بوجۍ دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی دا خوله چا بنده کړې ده عمل راته وښایه منې خدای که نه وي بس مخکې نور مه ځه ما ومنه ما خدای منلی دی مخکې به نه دی بنیادی خبره دا ده چې الله هغه پښتانه وي بخوا پښتانه سم مړه سم مسلمانانو قسم په خدای موږ هم چې کله سم مسلمانان یو خو پښتنو کې به څه وي هغې وي چې خدای پېژني په قدرتونو به یې پېژني دا پښتنو وي ګرمۍ نه به یې پېژني چې دا ګرمي خو چا راوستې ده یخنۍ نه به یې پېژني چې دا یخني خو چا راوستې ده د انور نه به یې پېژني چې د انور کې دا ګرمي چا پیدا کړې ده د کائناتو نه به یې پېژني او د خپل وجود نه خورې یو شی خورې او په دوو لارو باندې وځي په یو لاره په یو شان وځي په بله لاره باندې انسان ده میوه پکې ډېره ګرانه ده صیبه ډېره ګراني ده پکې یو سیو د پاکستان په 2005 خرڅي یو هندوانه د پاکستان په 10,000 او 12,000 خرڅي لیکن د هغه د کور مخې ته بوټی دی د سیوانو ډېره زیاته ونه ده پټ او املوک د هغوی دا سور املوک د هغوی قومي درخت دی دا ولې د دې نه یو دانه هم نشو کوی دومره ګرانۍ سره هلکه ولې نشو کوی وی دا مارغان به څه خوري دا چرن فرن به څه خوري هغه هندوانه چې په هغې زیړ نرۍ غوندې داغ دی هلکه هغه خو خرابه ني خلک دلته مونږ خورو که نه هندوانه وایو داغ دی نو چې پوستکې لري دننه خو ټیکې کړ سخاني ښکلي خو دا بعد هندوانې ویښ په ځمکه پروتي نو زیړ شوي دا د مای نه خرڅوي یا لکه ولې نه خرڅوي وي دا مریضه ده ناجوړه کوي دی یا لکه زه یې راکه خورم ما باندې پیسې ما نه واله زه یې خورم نه ولې ته خورې تا به ناجوړه کړي دا به شی نه خرڅ بالکل نه خرڅ ته چې هلکه غنم الې نو پکې نري او غټ وي که نه په غنمو کې دا نری دانه وي که نه دا نری در باندې خرڅوي که نه خرڅوي ولې څه ناجوړه خو نه خو مرضي غنم دی او رکوټې پاتې شوی دی هلته دا شي نشته یو بوډا سړی په ټیکټر لګیا یو بوډی دا 8 او 9 جیره به فصل سنبالی په یو سر هر څه په مشین کوي دا بوډا راکوز که تپوس ترې کو ترجمان په واسطه د بابا د څو کالو یا 80 کالو یې و د ظالم بچیه دا څه ته سنبالی وي یو مې دا اوربشې دا روجې دي شولې دا ولې پرې کوې دا خو لا کچه دي وایي دا مرضي دي مې څه مرض دی وایي دا نورې نه غټېږي نری دی نو مې بیا نو دا د نورو سره بیا ګډېږي که نه دا مرضي دي ماشاءالله وایي دا وړمه دا د راغونډې کړې بیران ته غورځو دا په څاروو هم نه خورم مې مونږ خو وایو چې وروره دا روجې دي او دې له ډکره راوړه او پکې ګډې کا مسلمان یم جنت ته به ځمه جنت ته به ځم
ما باندې سپی درته کوي سوال دا کوي وی وروره زه دوکه نه کوم زه ټګي نه کوم زه غلا نه کوم زه مسلمان ته څه انسان ته ضرر نه ورکوم زه مار نه ماران نه وجلې زه چل پرن سره ښېګړه کوم زه 2 نمبر مال په 1 نمبر نه خرڅوم او ته وایې چې ته به دوزخ ته ځې او ته ټګیم کې غلام کې مسلمان هم وجنې 2 نمبر په 1 هم کې او غلط شی هم خرڅې او دروغ هم او غیبت هم کې او ته به جنت ته ځې وایي دا کومه فارموله دا سوال کې تا د خدای سره څه مینه ده او ستا د خدای سره څه نسبت دی چې ته دا ټولې ټګې کې دا ټول عربیتوبونه کې داسې به ورته ووایې دا غلا او ډاکه او دوکه او دروغ او غیبت او چغلي مسلمان او ګاونډي ته ضرر هر څه کې او ته به جنت ته ځې او زه دا هر څه نه کوم زه به دوزخ ته ځم چې دا څه فلسفه ما ورته وی مې زما د الله یو نسبت شته چې هغه ستاسو نشته هغه ایمان دی څه شی دی چوک سره ووایه ما وی ته الله نه منې زه یې منمه ته الله نه منې زه یې منمه او مې ته الله له شریک منې زه یو منم مې ستان یو تپوس کوم ما وی یو سړی راشي او تا ته کنځل وکړي ته به یې وجنې وی نه سزا به ورکوم که یو سړی راشي ستا نه غله وکړي وجنې به نه سزا به ورکوم که یو سړی راشي او تا ته سپک وګوري وجنې به نه سزا به ورکوم او که مې یو سړی راکړي او تا ته وایي چې دا کور نیم زما دی شریکېږي د څه دا ښځه دې نیمه زما د یو شپه ستا او یو شپه زما شریکېږي څه به کې وایي سر به ته الوزو په دې خفه کېږي که نه چې یو سړی راځي ستا په مال او ستا په ښځه کې ستا په مور کې ځان شریکوي بلکل نو ما وی مې مونږ دا واړه ګناهونه کوو داسې مثال دی لکه غلا کول دا او مې ته د خدای په خدایۍ کې شریک پیدا کې په شریک الله دونه خفه کېږي ته خفه کېږي الله به نه خفه کېږي زما دا رشته ده زمونږ الله سره کم نسبت دی ووایې الحمدلله یو سره نور الله منم یو منم د الله کتابونه منم قرآن اخیری کتاب منم د الله رسولان منم محمد مصطفی اخیری پیغمبر منم اخیرت منم جنت دوزخ منم د قبر عذاب منم الله سوی منم رسول سوی امنم دا رشته زما شته دا ستا نشته زه په دې مسلمان ته په دې کافر خو نیمګړتیا خو شته که نیمګړتیا خو شته خبره خو څه ناڅه درسته لري نیمګړتیا خو شته نیمګړتیا څه ده اخلاق نبوي نشته ما بالته خپلو مسلمانانو ته په جاپان کې مې د خدای خاطر وکړې ښه اخلاق وکړئ ګورئ مه کوئ دلته دوکه ټګي مه کوئ دروغ مه وایئ ضرر مه رسوئ صحیح د کار وکړئ دلته مې ولې تا سره دوه څیزونه بدنامېږي بیا به وایي دا به نه وایي چې د زید دا کار کړی د عبدالله دا کار کړی بیا به وایي دا لا مسلمان دی او دروغ وایي مسلمانی بدنامه شوه دا لا پاکستانی دی او دروغ وایي نو ښکلی ملک پاکستان هم بدنام شي ښکلی دین اسلام بدنام شي نو ولې دا خپل ښکلی ملک پاکستان په شان ښایسته ملک بل نشته الله یې د بدو سترګو ساتي دا ولې بدنامه اسلام غوندې ښکلی دین بل نشته دا ولې بدنامه بچې دا کشر کل ټول زما بچې او ما ګران یې ولې زه پوهېږم تاسو زما دا بیانونه په شوق کوئ ټولو ته دا زما درخواست دی چې بچې د نن نه پس به مونږ د رسول الله مبارک خشته اخلاق خپلو دا د سیرت د جلسې فایده ده ټولو انشاءالله دروغ به نه وایې که خیر انشاءالله دروغ دوکه به نه کوو که خیري مسلمان ته ضرر به نه رسو که خیري د علماو د مشرانو قدر به کوو که خیري د مور او پلار خبره به منې ګورې مور او پلار خبره به منې انشاءالله
او بې حیایۍ نه به ځان ساتئ که خیر او خصوصا په موبایل د ګردونو د کتو نه به ځان ساتئ که خیر. الله مو کامیاب کا، الله مو برکت کا او دقه د سیرت مقصد دی الله یې تاسو کامیاب کی. زه خو ستاسو نه ډېر زیات خوشحاله یم. دا د مولانا مفتی انور شاه صاحب جومات زه خپل جومات ګڼم. د ده مقتدیان خپل بچي او خپل رونه ګڼم. ولې دوی ما سره ډېره مینه کوي او ډېر محبت کوي را سره. نو زما ډېر خوښ یې، زه درنه ډېر خوشحاله یم. مفتی صاحب درنه ډېر خوشحاله دی الحمدلله. او ستاسو د کامیابۍ همدغه نښه ده چې ستاسو مور پلار تاسو نه خوشحالي او ستاسو امام او ستاسو استاد ستاسو نه خوشحالي. نو الله به درنه خوشحالي که خیر ټول به همدقسې د سیرت دا جلسه کال په کال په شوق کوئ انشاءالله الذي. او مفتی صاحب سره به ترجمې ته او درس ته په شوق کښېنئ که خیر انشاءالله. الله مو کامیاب کا، الله مو کامران کا او الله د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کا. او د مفتی انور شاه صاحب په عمر علم کې الله برکت پیدا کی. والدې صاحبې له الله روغ صحت ورکړي. اهلیه محترمې له الله د دین د درس و تدریس مزید توفیق ورکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و جمع یو ځل درود شریف